نړۍ هېوادونه. د نړۍ هېوادونه یوه معلوماتي او په زړه پورې خپرونه. د نړۍ هېوادونه تاسې له نړۍ سره اشنا کوي. دغه خپرونه تاسو د نړۍ د جغرافیوي، تاریخي، سیاسي، اقتصادي او فرهنګي بهیره خبرې. که غواړئ چې د نړۍ په اړه معلومات ترلاسه کړئ نو د ننګرهار ملي راډیو څخه د نړۍ هېوادونه مه هېروئ. دغه خپرونه هره دوشنبه سهار 10 بجې او بیا ځلې سې شنبه مازدیګر 4 بجې اورېدلی شئ. د خپرونې کوربه خاکسار زیب. د ننګرهار د ملي راډیو قدرمنو اردوونکو سلامونه احترامات مې قبول کړئ په دې تمه چې روغ جوړ خوشحاله اوسئ. ګرانو اردوونکو، خاکسار احمد زیب سره د خپلو تخنیکي ملګرو ستاسو په خدمت کې یم او د نړۍ د هېوادونو د پیژندنې خپرونه به درته وړاندې کوم. قدرمنو اردوونکو، په دې اونۍ کې مو تاسو ته د رومانیا هېواد په باره کې معلومات برابر کړي دي. په دې تمه چې د خپرونې تر پایه سره پاتې شئ او دا خپرونه واورئ. د رومانیا هېواد د نامه لنډیز نښه په انګلیسي ژبه کې RO دی. رسمي نوم یې د رومانیا هېواد او نړیوال نوم یې رومانیا ده. رومانیا هېواد په ختیځه نیمه کره، شمالي نیمه کره، د بالکان د ټاپووزمې د اروپا په لویه وچه کې په جنوب ختیځ کې د تور سمندرګي په لویدیځ او د انیوب د سیند په څنډه کې د ختیځ طولالبلد د 20 درجو څخه تر 9.50 درجو او د شمالي عرضالبلد د 3.50 درجو څخه تر 8.50 درجو ترمنځ موقعیت لري. قدرمنو اردوونکو، رومانیا هېواد 2,07,500 کیلومتره مربع مساحت لري. د دې هېواد شمال ته اوکراین، جنوب ته بلغاریا، ختیځ ته مولدوا او اوکراین، جنوب ختیځ ته تور سمندرګي او لویدیځ ته د یوګوسلاویا فدرالي جمهوریت او د سربیا ولایت او هنګري سره ګډه پولې لري. په وچه کې د رومانیا هېواد د ټولو پولو اوږدوالی 2508 کیلومتره دی او د اوبو سره 225 کیلومتره ګډه پولې لري. د رومانیا هېواد د مهمو غرونو څخه د رومانیا په شمالي او لویدیځو سیمو کې د کارپات د غرونو لړۍ دي چې د چک او سلواکیا د جمهوریتونو د کارپات د غرونو په یوه برخه کې شمیرل کیږي او د هېواد په منځنیو برخو کې د ترانسولیا غرونه دواړه په منځنۍ توګه 2500 متره لوړوالی لري. د لوړو څوکو څخه یې نوګوپول څوکې دي چې 2508 متره جګوالی لري. لومو، اوردریزي، مولدوانا، ترانسلوانا، کارپات او داسې نور غرونه د دې هېواد د مهمو غرونو څخه شمیرل کیږي چې د دې غرونو د دې هېواد یو زیات شمېر سیندونه هم سرچینه اخلي. راځو د خپرونې په دې برخه کې د رومانیا هېواد د سیندونو په باره کې معلوماتو ته. د نړۍ د هېوادونو خپرونه. ګران اردوونکو، تاسو ته معلومات دی چې په دې خپرونه کې موږ تاسو ته د نړۍ د بېلابېلو هېوادونو په باره کې معلومات درکوو. د یونان، د ایټالي او د سپاین او دا رقم د پرتګال لاتیني ژبې دي چې په لاتیني ژبه باندې دوی خبرې کوي. دوی تر څو چې 15 22 40 کالو ته ونه رسېږي دوی ودونه نه کوي. له تاریخي اثارو نه یو اثار دی چې 2000 کلن تاریخ لري. ریاست جمهوریه و د کولوسیو په نام باندې یادېږي چې د روم په مرکزیت کې اصلا څوک زړه ورپسې نه کوي. که ویم کې یا به لوري یا به ښځې نو هغه زوی هم امکان نه لري چې ورپسې وځاړي. دغه خپرونه په اونۍ کې 2 ځلې له ننګرهار ملي راډیو څخه اورېدلی شئ. د انیوب سیند چې د یوګوسلاویا له لارې رومانیا ته ورننوځي د دې هېواد نامتو سیند دی. د دې هېواد ټوله جنوبي خاوره خړوبوي. دا سیند د رومانیا په جنوب ختیځه خوا کې تور سمندرګي ته ورتویږي او د دې هېواد په خاوره کې اوږد بهیږي. د رومانیا په ختیځ کې د پروت، بارلود او سر سیندونه او د دې هېواد په جنوبي سیمو کې یالوتیما، ارګس، اولت، جیول او داسې نور سیندونه دي چې دا ټول سیندونه بیا د انیوب سیند سره یوځای کیږي. او د رومانیا په لویدیځو سیمو کې د موریس او تیمس په شمال کې د سومس چې د سیندونو په غاړه د رومانیا هېواد یو شمېر ځمکه هم خړوبېږي او د سیندونو په غاړه د سیل او تفریح لپاره په زړه پورې ځایونه جوړ شوي دي چې خلک ورته د سیاحت لپاره راځي. راځو د خپرونې په دې برخه کې د رومانیا هېواد د اقلیم په باره کې معلومات وتم.
درنو اردوونکو رومانیا هیواد معتدل هوا لري. د دې هیواد په لویدیځ کې سمندري هوا او په جنوب ختیځ کې مدیتراني هوا ده. د رومانیا هیواد هوا معتدله ده. د دې هیواد لویدیځ خواته سمندري او جنوب خواته مدیتراني هوا لري. د رومانیا د ترانسیلیا او کارپات غرنۍ سیمې او لویدیځ خواته دوبی تود او سوړ ژمی لري. د دوبي مهال د دې هیواد د تودوخې درجه د 30.2 سانتیګریډ څخه 1.9 سانتیګریډ درجو پورې توپیر مومي. د رومانیا د والاچویا، مولدوا او دوبروجا د ډاګونو هوا په دوبي کې ډیره توده وي او ژمی ډیر سوړ دی. د رومانیا په غرنیو سیمو کې هر کال په منځنۍ توګه 1014 ملي متره او په ډاګونو کې 508 ملي متره ورخ کیږي. رومانیا نیمغرنی هیواد دی چې د کارپات او ترانسیلیا د غرونو لړۍ په منځنیو لویدیځو او شمالي سیمو کې پرتې دي. دغه غرونه په خپلو دواړو خواو کې یا د دې هیواد د ډاګونو او سیندونو په لور خپل لوړوالی ورو ورو د لاسه ورکوي. د رومانیا هیواد اوار یا کرنیزې مځکې د دې هیواد په جنوب ختیځه خوا کې او یا د سیندونو په شاوخوا کې پرتې دي. د مولدوا له جمهوریت سره د رومانیا د ګډې پولې په زیاته برخه کې فرود سیند او له بلغاریا سره د دې هیواد ګډې پولې په یوه برخه کې د انیوب سیند بهیږي. رومانیا چې د بالکان د ټاپووزمې تر ټولو شمالي هیواد دی، نږدې 3500 ځایه ولاړې اوبه لري چې غټوالی او ژوروالی یو له بل څخه توپیر کوي. د رومانیا تر ټولو غټې ولاړې اوبه له تور سمندرګي سره نږدې رازلم او سیمیم لاګونسومي نومیږي. په رومانیا کې په یو کال کې 4.2 کیلومتره اوږدوالی لري. د دې هیواد د انیوب سیند د تور سمندرګي او کنزنسا بندر سره تړلی دی. په عمومي توګه له سمندر له سطح څخه د رومانیا تر ټولو ټیټه سیمه د تور سمندرګی دی او تر ټولو جګه سیمه یې نګیول ده چې 2508 متره لوړوالی لري. د دې هیواد پلازمینه یعنې پایتخت د بهارست ښار دی. په دې هیواد کې په 1 کیلومتر مربع کې 94 نفره، په 1 میل مربع کې 245 نفره، په ښارونو کې 55%، په کلیوالي سیمو کې 44% اوسیدونکي ژوند کوي. د رومانیا هیواد د اوسیدونکو نژاد سپین رومانیایی دی. دین یې مسیحي دی. رسمي ژبه یې روماني ده. په مجاري او جرمني ژبو باندې خلک هم په دې هیواد کې خبرې کوي. لیکدود یې په لاتیني ژبه دی. رومانیا هیواد اداري ویش له پلوه په 40 ولایتونو او 280 ولسوالیو او په یوه ښاروالۍ باندې ویشل شوی دی. د رومانیا هیواد د غټو ښارونو څخه سیګت، ساتومارا، بایامار، کاری، براشو، تیموشوارا، بیسترینیا، ایسی، پلووشت، برایل، اورادیا، آراد، سیبیو، کالاتایی، پلوستی او داسې نور ښارونه د دې هیواد د مهمو ښارونو څخه شمیرل کیږي چې په زیات شمیر خلک په دې ښارونو کې ژوند کوي او په دې ښارونو کې د رومانیا هیواد د اوسیدونکو لپاره د ژوند ښې اسانتیاوې برابر شوي دي. راځو قدرمنو اورېدونکو د خپرونې په دې برخه کې د رومانیا هیواد د حکومت په اړه معلومات وکړو. د رومانیا هیواد حکومت جمهوری دی. په 1909 کال په دسمبر کې د رومانیا سوسیالیستي حکومت د مشر نیکولای چیسکو له تېښتې وروسته په دې هیواد کې پارلماني ټاکنې وشوې. په 1990 د مۍ په 20 یو کال وروسته د استازو په بشپړ اکثریت د دې هیواد نوی اساسي قانون تصویب شو او په 1991 د نومبر په 20 دا قانون څو ورځې وروسته د رومانیا خلکو هم تایید کړ او د ډیر وخت وروسته دا هیواد د ولسواک اساسي قانون خاوند شو. د رومانیا هیواد جمهور ریاست د هیواد د خلکو په خوښه د 4 کالو لپاره ټاکل کیږي. د دې هیواد د جمهور ریاست تیر ټاکنې په 2012 کال کې وشوې او راتلونکي ټاکنې به په 2014 کال کې ترسره شي. د رومانیا اساسي قانون له مخې جمهور ریاست د رومانیا د خاورې د تمامیت، ملي والي او د ملي خپلواکۍ ضامن دی. د قانون په ځان او په نورو تطبیقوي او د هیواد د درېګونو قواو مقننه، اجرایه او قضایه او د رومانیا د دولت د خلکو ترمنځ د منځګړیتوب دندې پر مخ بیایي. د رومانیا لومړی وزیر د دې هیواد د جمهور رئیس لخوا د هغه ګوند یا د ګوندونو د ائتلاف څخه ټاکل کیږي چې د رومانیا په ولسي جرګه کې ډېرې رایې وګټي. د رومانیا هیواد د کابینې وزیران د دې هیواد د لومړي وزیر لخوا د اعتماد د رایو د اخیستلو لپاره ولسي جرګې ته ورپېژندل کیږي. د رومانیا هیواد پارلمان 2 جرګې لري. لومړی د مشرانو جرګه چې دا 143 غړي لري او ټول د خلکو په خوښه د 4 کالو لپاره ټاکل کیږي. دوهمه په دې هیواد کې د مرستیالانو خونه ده چې دا 343 غړي لري چې دا غړي د ټول هیواد د خلکو په خوښه د 4 کالو لپاره په کار ګمارل کیږي. د دې هیواد د پارلمان تیر ټاکنې په 2012 کال کې وشوې او راتلونکي ټاکنې به د دې هم په 2014 کال کې ترسره شي. په رومانیا هیواد کې د رایې ورکولو سن 13 کلن دی
او رای ورکول عمومي دي. د رومانیا هیواد حقوقي نظام په پخواني کمونیستي حقوقو، تیروګانو او مدني قوانینو باندې ولاړو، خو اوس د فرانسې د 5م جمهوریت د وخت اساسي قانون د دې هیواد د حقوقي نظام بنسټ بلل کیږي. د عدالت ستره محکمه د دې هیواد تر ټولو لوړ قضایي ارګان دی. په رومانیا هیواد کې عامه وزارت د عوامو د ګټو ساتندوی ده. دغه وزارت په رومانیا کې د قانون او نظام د خلکو اتباعو او د خپلواکیو د حقوقو څخه دفاع کوي. په رومانیا هیواد کې قضایه قوه او قاضیان خپلواک دي او یوازې قانون ته مسؤلیت لري او بس. د رومانیا هیواد د خپلواکۍ ورځ 1881 له ترکیې څخه ده. ملي رخصتي د رومانیا خپلواکۍ ورځ د سپتمبر 1990 ده. همداشان دا هیواد په UN کې هم غړیتوب لري چې د غړیتوب نیټه 1945 د سپتمبر 14 ده. د رومانیا هیواد ملي بیرغ د 3 مساوي عمودي ټوټو څخه جوړ شوی دی چې لومړی سره، منځنۍ ژیړه او کیڼ اړخ ته اسماني شنه ده. راځو د خپرونې په دې برخه کې د رومانیا هیواد د اقتصاد په اړه معلومات وکړو. د کمونیستي حکومتونو او په تیره بیا د جمهوریست نیکولای چایسکو د واکمنۍ په وخت کې رومانیا داسې یو اقتصادي سیستم درلودو چې هر څوک د دولت او د هغه پلان جوړونې د مرکزي ادارې په لاس کې وي. خو د کمونیزم له ماتې وروسته دا هیواد هم د ختیځ اروپا د نورو هیوادونو په شان اقتصادي اصلاحات پیل کړل او بازار یې د اقتصاد خواته یون پیل کړ. په لومړي سر کې دولت د کرنې صنایعو، تمویلي موسساتو او د سوداګریزو شرکتونو خصوصي کول پیل کړل. دغو اصلاحاتو سم د لاس ستونزې پیدا کړې. د رومانیا د پیسو ارزښت ټیټ شو، وزګارتیا ډیره شوله، د کرنې او صنایعو تولیدات کم شول، بهرني پورونه او واردات زیات شول، خو صادرات راولوېدل. په کال 1993 میلادي کې د رومانیا دولت د IMF په مرسته یو 4 کلن پلان جوړ کړ. د دې پلان له مخې د کالیو او خدماتو سبسایډي ورو ورو له منځه ولاړل. په بهرنۍ سوداګرۍ باندې بندیزونه ولګېدل، د بهرنیو اسعارو اخیستل او پلورل پیل شول او د اقتصاد خصوصي کول ګړندي شول. په لومړي سر کې د رومانیا دولت په دې برخه کې څه ناڅه بریالیتوبونه هم ترلاسه کړل او کورنیو بهرنۍ پانګوالي په هیواد کې کار ته وهڅول. رومانیا دولت دغه پانګوال ډیر وهڅول. د ګمرکي محصولاتو او مالیاتو څخه د معافیت امتیاز په پام کې ونیولو او قانوني اسانتیاوې ورته برابرې کړې. په 1999 میلادي کال کې دا هیواد 4.8% پرمختګ وکړ او رومانیا د IMF څخه $550 میلیونه ترلاسه کړ. یو کال وروسته نړیوال بانک د دې هیواد دوهم قسط په دې هیواد کې د خصوصي سکتور د ځینو ستونزو د حل په برخه کې د رومانیا د دولت سستی او د بودیجې لګښتونو سره د اختلاف له امله وځنډېدو. په کال 1990 کې د رومانیا دولت په ملک کې د ثبات د ټینګولو سره جوخت د اقتصادي اصلاحاتو پروګرام نور هم ګړندی کړ. د انرژۍ د تولیداتو، درندو صنایعو او د کرنې په غټو فارمونو کې هم خصوصي پانګوال ومنل. د رومانیا هیواد د صنعت څخه فابریکې، ماشینونه، نقلیه وسایط، بیړۍ، تراکتورونه، لویه کوچني موټران، پرزې د جنګي الوتکو وسایلو په ګډون، پوځي وسایل، بیړۍ، توپونه، د کانونو د رستلو وسایل، لرګین شیان، ساختماني مواد، وسپنه، پولاد، کیمیاوي مواد، خوراکي مواد، د نفتو او ګازو رستل، چاڼ، کاغذ، استخلاقي شیان، ټوکران او داسې نور د دې هیواد د صنعت څخه شمیرل کیږي. د رومانیا هیواد 40% ځمکه د کرلو وړ ده. د صادراتو څخه ټوکران، جامې، بوټونه، وسپنه، وسپني تولیدات، فابریکې، ماشینونه، پرزې، کاني مواد، کیمیاوي مواد، پولاد، خوراکي مواد، شراب، کاغذ، لرګین محصولات، ساختماني مواد او داسې نور چې غټ تجارتي شریکان یې ایټالیا، المان، فرانسه، امریکا متحده ایالات، روسیه، اوکراین او پولینډ او ترکیه هیوادونه دي. د وارداتو څخه یې فابریکې، ماشینونه، نقلیه وسایط، پرزې، تیل، ګاز، برېښنایي شیان، د ډبرو سکاره، وسپنه، پولاد، خوراکي مواد، غنم، وربشې، وریجې، بوره، جوار، کیمیاوي مواد، استخلاقي شیان، د صنایعو، اومه مواد، وسلې او مهمات چې غټ تجارتي شریکان یې المان، ایټالیا، فرانسه، امریکا متحده ایالات، روسیه، مصر او اوکراین هیوادونه دي. د پیسو واحد یې لیو دی. یو امریکایي ډالر 19.99 لیو کیږي. د ټلیفون نړیوال کوډ نمبر 0040 دی. د انټرنیټ هیوادنۍ کوډ TRO دی. قدرمنو اردوونکو، د خپرونې په دې برخه کې راځو د رومانیا هیواد د تاریخي پیښو په اړه کې معلومات وکړو. له میلاد څخه اووه پیړۍ مخکې د رومانیا په اوسنۍ خاوره کې داسې خلک اوسېدل چې یونانیانو ګیتای بلل.
دا خلک د تور سمندرګي په غاړو کې استوګن وه. بلخوا د کارپات او ترانسلوانیا په غرنۍ سیمو کې داکیان استوګن وه او غرنۍ داکیا یې جوړه کړې وه. په دوهم او درېیمو میلادي پیړیو کې د اوسنۍ رومانیا خاوره د روم د سترواکۍ د پوځونو لاسته ورغله. له دې وروسته نورو خلکو ګوتهون اوار په دې سیمه کې یرغلونه وکړل. په 14مه میلادي پیړۍ کې دغه سیمه مغولانو ونیوله. لږ وروسته د ترانسلوانیا سیمه مجازانو ونیوله. په 15مه میلادي پیړۍ کې د اوسنۍ رومانیا د مولادوا او لاتشیا سیمې د عثماني دولت لاسته ورغلې چې څه ناڅه کورواکي هم درلوده. څو کاله وروسته د اوسنۍ رومانیا د خاورې خلک د خپل یو ملي اتل میخایل تر مشرۍ لاندې د عثمانیانو پر ضد پاڅېدل او د مولوادا او لاتشیا او ترانسلوانیا سیمې ونیولې. خو د میخایل له مړینې وروسته دغه هېواد بیا ټوټې ټوټې شو. د مولوادا او لاتشیا سیمه ییز مشران د روسیې له ستر واکمن سره یو ځای شول. د 1811 میلادي پیړۍ کې عثماني دولت پرېکړه وکړه چې دغه سیمو مشران به د یونانیانو په ځای کې د سیمې له خپلو خلکو څخه وټاکي. خلک چې یوناني مشرانو د مولداوا او لاتشیا ټول خلک په بېوزله کوچیانو بدل کړي وه. په 18مه میلادي پیړۍ کې له عثماني واکمنۍ سره د روسیې او استریا او اتریش کلک مخالفت په اوسنۍ رومانیا کې یو غښتلی ملي غورځنګ په پښو ودراوه چې مولداوا او لاتشیا ته یې د روسانو لار پرانیستله. دا نړۍ د هیوادونو خپرونه. ګران اردوونکو، تاسو ته معلومات دی چې په دې خپرونه کې موږ تاسو ته د نړۍ د بېلابېلو هیوادونو په باره کې معلومات درکوو. د یونان، د ایټالي او د سپاین او دا رقم د پرتګال لاتیني ژبې دي چې په لاتیني ژبه باندې دوی خبرې کوي. دوی تر څو چې 15 20 40 کالو ته ونه رسیږي دوی ودونه نه کوي. له تاریخي اثارو نه یو اثار دی چې 2000 کلن تاریخ لري. ریاست جمهوریه و د کولوسیو په نام باندې یادېږي چې د روم په مرکزیت کې اصلا څوک زړه ورپسې نه کوي. کویم کې یا به لوري یا به ښځې، نو هغه زوی هم امکان نه لري چې ورپسې وزاړي. دغه خپرونه په اونۍ کې 2 ځلې له ننګرهار ملي راډیو څخه اورېدلی شئ. په کال 1841 میلادي کې د دغه سیمې یو یوناني الکساندر په مولداوا کې بغاوت پیل کړ. د دې ځای خلکو چې د عثمانیانو په پرتله له یونانیانو څخه ډېر خفه وه له عثمانیانو سره لاس یو کړ او یونانیان یې له خپلې خاورې څخه وویستل. په کال 1822 کې عثمانیانو مولداوا او لاتشیا ته لږ کورواکي ورکړه. د روس او عثمانیانو د کال 1828 په جګړه کې روسانو د مولداوا او لاتشیا سیمې ونیوې او د دغه سیمو په اداره کې څه ناڅه بدلونونه راوستل. دا وخت که څه هم چې دا سیمې په رسمي توګه له عثماني سترواکۍ سره وي خو عملاً د روسیې له مستعمراتو څخه ګڼل کېدې. د دې ځای خلکو په 1848 میلادي کې د عثماني دولت په پټه مرسته په مولداوا او لاتشیا کې د روسانو پر ضد داسې یو بغاوت وکړ چې وټاکول شو. د کریمیا په جګړه کې روسي پوځونه له دې سیمې څخه ووتل او ځای اتریشي پوځیانو ونیوه. دغه پوځیانو کنګري په 1855 میلادي کې پرېکړه وکړه چې داسې به د عثماني دولت له پوځونو څخه وي خو د اروپا د سترو دولتونو لخوا به څارل کېږي. په کال 1859 میلادي کې الکساندر کوزا د مولداوا او لاتشیا د امیر په توګه وټاکل شو. دغه دواړه سیمې سره یو ځای کړې او د رومانیا نوم یې پرې کېښود. د کوزا حکومت په 1860 میلادي کې د فساد له امله رانسکور شو او ځای یې لومړي کارول ونیوه. کارول سمدلاسه د رومانیا اساسي قانون جوړ کړ. رومانیا په کال 1801 میلادي کې له روسانو سره لاس یو کړ او د عثماني دولت په ضد یې جګړه پیل کړه. په کال 1878 میلادي کې د برلین کنګرې د رومانیا خپلواکي ومنله او پرېکړه یې وکړه چې دا خپلواکي به 3 کاله وروسته عملي کېږي. د بلکان په دوهمه جګړه کې 1914 میلادي کال کې رومانیا په بلغاریا یرغل وکړ او د ویروجاسیا سیمه یې ونیوله. په کال 1916
14 یا د لومړۍ نړیوالې جګړې په پیل کې رومانیا د ناپیلتوب تګلاره غوره کړه. په همدې حال کې فرینادن د دغه هیواد پاچا شو. په کال 1914 میلادي کال کې رومانیا د ترانسلوانیا د نیولو په نیت له متقدینو سره لاس یو کړ او له آلمان او ملګرو هیوادونو سره جګړه اعلان کړه. له جګړې څخه وروسته د 1918 میلادي د بیساربي، بوکونیا، ترانسلوانیا، ماراموش، کریشنیا او بانات سیمې د رومانیا له خاورې سره یو ځای شوې. خو روسیې له رومانیا سره د بیسارابي یو ځای کېدل ونه منل. د کال 1999 او 1920 د سن ژرمن او تریانون تړونونو دغه الحاق ته رسمي بڼه ورکړه. رومانیا د لومړنۍ او دوهمو نړیوالو جګړو ترمنځ په وار وار له کورنۍ شخړو، بغاوتونو او بهرنیو یرغلونو هنګري او بلغاریا سره مخامخ شوه. په کال 1914 میلادي کې په رومانیا کې له نازي آلمان سره د نږدېوالي غوښتنې او فاشیستي تعاملات ورو زیات شول. رومانیا د دوهمې نړیوالې جګړې په لومړي کال کې خپل ناپیلتوب وساته، خو په کال 1940 کې له آلمان او نور ملګرو هیوادونو مخور هیوادونو سره جګړه پیل کړه. په دې جګړه کې د رومانیا د دوبروجا، یانات، کریشنانیا، سرابي او ماراموش سیمې ټولې او د ترانسلوانیا او بوکونیا ځینې برخې د دغه هیواد له لاسه ووتې او له ګاونډي هیوادونو سره یو ځای شوې. رومانیا په کال 1940 کې له الماني پوځونو سره یو ځای په شوروي اتحاد یرغل وکړ او د بوکوینا او بیسارابي سیمې یې بیرته ونیوې. په کال 1944 کې شوروي پوځونو آلمان ته له ماتې ورکولو وروسته رومانیا خاورې ته ننوتل او د رومانیا حکومت یې رانسکور کړ او د رومانیا پاچا د یو کمونیستي حکومت له جوړولو سره موافقه وکړه. په کال 1940 میلادي کې په رومانیا کې پاچاهي نظام ختم شو او په دغه هیواد کې د خلکو د جمهوریت جوړېدل اعلان شول. په کال 1948 کې د رومانیا کمونیستانو او ځینو ټولنپالو ولسواکو سوسیال دیموکراتانو د دغه هیواد د یوازیني واکمن ګوند په توګه د رومانیا د کارګرانو ګوند جوړ کړ. په کال 1952 کې د رومانیا شوروي ډله اساسي قانون جوړ کړ. په کال 1955 کې رومانیا د ملګرو ملتونو د وارسا د پوځي تړون غړیتوب ترلاسه کړ. د کال 1945 د جون په لومړۍ نیټه د رومانیا د کارګرانو د ګوند نوم د رومانیا په کمونیست ګوند او د دغه هیواد نوم د رومانیا په سوسیالیستي جمهوریت بدل شو او نیکولای د دغه هیواد د کمونیست ګوند د مشر په توګه د چارواکي په لاس کې ونیوي. که څه هم چې د شوروي مشرانو د رومانیا د کرهنې د سکتور پیاوړتیا غوښته، خو د رومانیا مشرانو د هیواد صنعتي کولو ته مټې راونغاړلې. نیکولای په کال 1958 کې په چیکوسلواکیا باندې د شوروي پوځونو یرغل وغانده او هڅه یې وکړه چې د خپلو اسلافو په شان خپلواکه بهرنۍ تګلاره ولري، له لویدیځي هیوادونو سره اړیکې او له بهرنیو هیوادونو څخه پور واخلي. دې پورونو په اتیایمه لسیزه کې رومانیا ته ډېرې اقتصادي ستونزې پیدا کړې. په کال 1940 کې نیکولای د هیواد د جمهور رئیس په توګه هم وټاکل شو او په کال 1990 کې په افغانستان باندې د شوروي اتحاد د سرو پوځونو یرغل ونه مانه او له دې یرغل سره یې خپل مخالفت په ډاګه کړ. دا نړۍ د هیوادونو خپرونه. قدرمن اردوونکو، په دې اونۍ کې تاسو ته د رومانیا هیواد په باره کې معلومات برابر کړي دي. په دې تمه چې د خپرونې تر پایه سره پاتې شئ. له میلاد څخه اووه پیړۍ مخکې د رومانیا په اوسنۍ خاوره کې داسې خلک اوسېدل چې یونانیانو ګیتای بلل. په وچه کې د رومانیا هیواد د ټولو پولو اوږدوالی 2508 کیلومتره دی. په کال 1841 میلادي کې د دغه سیمې یو یوناني الکساندر په مولداوا کې بغاوت پیل کړ. د انیوب سیند چې د یوګوسلاویا له لارې رومانیا ته ورننوځي د دې هیواد نامتو سیند دی. دغه خپرونه په اونۍ کې 2 ځلې له ننګرهار ملي راډیو څخه اورېدلی شئ.
نیکولای په کال 1980 کې د رومانیا د لومړي وزارت مرستیالۍ خپلې میرمنې الینا سیسکو او ډېرې نورې دندې خپلو خپلوانو ته وسپارلې. په کال 1984 کې چایسکو بیا د کمونیست ګوند د مشر او یو کال وروسته د دوهم ځل لپاره د رومانیا د جمهور رئیس په توګه وټاکل شو. په کال 1985 کې د سون د موادو د کمښت له امله ډېرو وزیرانو استعفا ورکړه او په هیواد کې بیړنی اضطراري حالت اعلان شو. دې ستونزو او همداراز د خوراکي موادو کمښت او د معاشونو ورکړه کې خنډ خلک مظاهرو ته اړویستل چې د پولیسو له خونړي غبرګون سره مخامخ شول. قهرېدلو کارګرانو د براشیف ښار کې د کمونیست ګوند په دفتر یرغل وکړ. په کال 1988 او 1989 کې نیکولای چایسسکو د دغه هیواد د مجازانو د لږکۍ ډلې د کلو په ورانولو او همداراز د بشر د حقونو د نقض په وجه په نړۍ کې ډیر منځوي شو. د رومانیا او د اروپا د اتحادیې د هیوادونو اړیکې سړې شوې او فرانسې او آلمان خپل سفیران له بخارست څخه وویستل. په همدې وخت کې چایسسکو بیا هم د کمونیست ګوند عمومي منشي په توګه وټاکل شو. د په ختیځه اروپا کې راغلي بدلونونه وغندل او ویل چې د بشري د حقونو د اعلامیې ټول مواد د تطبیق وړ نه بولي. بلخوا په ټوله رومانیا کې د خلکو مظاهرو حضور اخیستی وه چې پولیسو او پوځیانو یې مخه نیوله او په خلکو یې ګولۍ ورولې. د کال 1989 په پای کې پوځیانو د خلکو لخوا ونیوه. دوی په ګډه نیکولای چایسسکو او د هغې میرمن په دار وځړول او د رومانیا د ملي خلاصون جبهې د دغه هیواد د چارواکي چې ګڼ ګوندیزه ولسواکي ته یې لار پرانیستله په لاس کې ونیوې. په کال 1991 کې په رومانیا کې داسې نوي اساسي قانون نافذ شو چې ګوندیزه ولسواکي ومنله. د کال 1996 په نومبر کې امیل د رومانیا د جمهور رئیس په توګه وټاکل شو. له ده وروسته په رومانیا کې د درندو اقتصادي ستونزو او د ګڼ شمېر سیاسي ګوندونو د فعالیت له امله څو حکومتونه راغلل او لاړل چې دغه هیواد یې له ډېرو ستونزو سره مخامخ کړی دی. قدرمن اوریدونکو زموږ د دې ونې د نړۍ د هیوادونو د پیژندنې خپرونه هم دومره وه چې ما خاکسار ضد تاسو ته وړاندې کړه. تر بلې خپرونې پورې ما او زما نور ملګرو ته اجازه راکړئ. تاسو په لوی څښتن تعالی سپارم. تاسو راوړم د ننګرهار د ملي راډیو د نورو خپرونو اورېدو ته ښه ژوند درته غواړم. د خدای په امان.